دجال څوک دی؟ د چا بچی دی؟ د کوم خاندان سره تعلق دی؟ څوک وایي چې دجال دا یهودي نسل دی او په اصبهان جزیره کې تړلی شوی دی، په زنجیرونو پیدا شوی دی. یو سترګې کاڼی ده لکه شین انګور چې پکې لګي ایښی د سترګې په دی، او په یو سترګه روغ دی او لوړ دنګ دی. څوک وایي دومره لوړ دی چې مارغانو سره جنګیږي. دا یو رایه ده چا پکې. او چې مایې راوالي نور ته ورنږدې کولی شي چې سور شي. دنیا ته چې پیدا شي درې چغې به وایي، مشرق نه مغربه پورې به د آواز رسي د دې خنزیر. حلیې دا ده چې دا ځوان دی. بل روایت کې دي پوخ عمر دی او ډېر غټ وجود دی او تک سور دی. بل روایت کې دي د رنګه تک سپین دی لکه چونی ته ګوره. او یو روایت کې دي چې غنم رنګی دی، چغور دی په یو سترګه، دا ګسې سترګه چې ده دا چغوره ده. او دې روایت کې دي داسې راغلی چې ټیټ دی، مندرې دی، مخکې خو چې ډېر لوړ و که نه. دویم روایت داسې راځي انه قصیر، مندرې دی خو پلن دی او ډېره اوږده ږیره به وي. ږیره پته نه ده، لکه لاسونه خپې هم شته، سترګې هم شته، سر هم شته، نو ږیره هم شته که نه، خو دا ږیره به ډېره اوږده او ډېره غټه جوسه به وي. په دې تندي به ورته لیکلي کاف فا را، یعنی کافر. هر مسلمان به دا ویلی شي دا کافری، که د چا سبق زده وي او که نه زده، علم والا او بے علم دواړه به دا ویلی شي. کافر به نه شي ویلی، بچی به نه کیږي. په ټوله دنیا کې به ګرځي خو مدینې منورې ته به داخلېدی نه شي او نه مکې معظمې ته. سبحان الله. شاته ورسې خلک رواني، ګول ګول مخونه به وي، ټمري به وي او چیتې چیتې پوزې به وي لکه دا چین والا. او شاته چې دا کم خلک رواني نو دوی به تاجونه په سر کړي شنه شنه. ځینې کې طیالسه راځي، معه 70,000 من یهود اصبهان علیهم التیجان، تاجونه بیا په سري او توري به ورسرې وي. ادې به ورته کېږي، سترګې به پټوي، خوله به بیداري او دا پوزه به یې داسې اوږدی لکه مخوکه د زاڼې. پلار به هم داسې غټي او پوزه به یې اوږدی، غوښه به پرې ډېره او مور هم داسې درنه به وي، غټه به وي او دا ځایونه به یې غټې غټې شونډې به وي. او دا دجال به داسې ښکاري، شکل خو به د انساني خو رنګ به د خر غوندې ورکوي، داسې منظر به یې لکه خر. او ویښته به یې په دې سټې په دې غوږونو باندې ډېر زیات غټ سټ به یې پلن، 40 ګزه پلن. خر دجال ورته هسې پښتانه وایي، افرین شو په پښتنو شه، یو زیم نه دی پرېښی. سبحان الله. نو دا خر دجال دې کې خو ډېره معنا پرته ده که نه، په 2 ټکو کې ټوله کیسه راغونډه کړې ده. او یو قدم چې علي نو ډېر غټ قدم به یې د دې خنزیر، څونه چې د نظر یې دومره به قدم او ګام وي. ړومبی چې راوځي وایي به زه مؤمن یم او ځان دپاره به دعوې کوي چې زه په حقه یم، زه رښتینی سړی یم، زه ډېر پاک یم او زه ډېر کلک مسلمان مؤمن یم. بیا به وایي زه ولی الله یم، زه بزرګ یم، زه صالح یم. تر دې چې کوفې ته راورسېږي نو دلته به ځان ښکاره کي او وایي به چې زه رب یم والعیاذ بالله، زه خدای یم، د خدایتوب دعوه وکړي. د سره به په ابتدا کې ساده مسلمانان هم ملګري وي، ځکه دی خو بخې خبرې کوي او د ایمان او د صلاحیت دعوه به لري. خو د دې کوفې ته راشي روایاتو کې راغلي دي نو بیا به دا د کفر خبرې ښکاره شي د ده. نو دی به وایي زه الله یم والعیاذ بالله. نو دا خبره چې وکړي دلته به مسلمانان جدا شي، چې کوم پې دوکه شوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الدجال اعور والله عز وجل لیس باعور. دجال په یو سترګه چغور دی او الله د دې عیب نه پاک دی. الحمدلله. مسیح ورته وایي، مسیح ځکه چې په ښکاره به خلکو ته ښکاري چې دا یو سترګه به شنه وي لکه یو سپېړه چې ورکړی شوي، سپېره معنی ده. یا د سیاحت نه دی چې د دنیا کې به ګرځي دی. عیسی علیه السلام ته مسیح وایي، مسیح ابن مریم. اپا ماره د ماسح لاس راخکون کی
ابا چې په بیمار باندې لاس راخ کو د الله په اذن سره به شفایاب شو یا په معنا د مبارک سره او هغه هم دجال پسې وي کنه د سیاحت نم دی کعب الاحبار رحمت الله علیه فرمای بیا به دجال مخامخ شي د خلکو د مخالفت سره او مسلمانان به ځان ساتي خلکو ته به دی وی چې په ما ایمان راوړی زه رب یم والعیاذ بالله چاته به وایي ګوره ستا پلار ژوندی کومه د هغه مړ پلار به را ژوندی شي پلار به نه وي خو د هغه په شکل به وي چې لاړ شي واپس به شی غیب شي ختم به شي اوچ پټې به یې وګوره دا شین کومه هغه به شین ښکاري دي سړي ته چې ورک شي لاړ شي بیا به په خپل حال شي روایاتو کې دي د دجال سره به د مټۍ په شان یو خوږ شی وي ابه خواږه ني اب اصل کې د دې خر خشنو ته ګوره دغسې یو شی وي و کافر ته به خواږه لګي مؤمن به ترې نفرت کوي سبحان الله دومره لویه فتنه ده چې یو مسلمان ته به وایي چې په ما ایمان راوړه ګینې وجنم دی پلار دی وجنم بچی دی وجنم هغه په ایمان راونړي د هغه بچی به مړ کړي یا به پلار مړ کړي یا به دی مړ کړي روایاتو کې راغلي بیا به یې ژوندی کړي او ورته اوس خو مې ښه یقین راغی چې ته خر دجالي داسې به روان شي چې روان شي دغه مسلمان دغه مؤمن په کور کې چې کم ساماني اب ورپسې روان شي دا تاوان به ورکوي ولا چې ستا کور مې تالا والا روایاتو کې راغلي د دمشق مشرقي دروازه باندې بیا به ورته پته نه لګي یعنې دی به راشي دروازې د مشرق جانب ته نو بیا به ورته پته نه لګي چې چېرته لاړ شم نو بیا به مشرق ته روان شي او جادو به یې ښکاره شي او دعوه د نبوت به کوي دلته به مسلمانان جدا کیږي دعوه د الوهیت به هم کوي یو نهر ته به راشي ورته به وایي روان شه ابه روان شي بیا به ورته وایي واپس شه واپس به شي بیا به ورته وایي اوج شه نو اوج به شي دا به فتنه وي هسې په نظر به خلکو له داسې راځي الله تعالی به شیطانان راولېږي او شیطانان به دته کیني او ورته یې مونږ ستا لښکر یو چې څه خدمت یې مونږ ته وایه نو دی به ورته وایي خلکو پسې لاړ شئ او ما ته را جمع کوئ او چې څوک زما نه مني هغه وجنئ نو دجال بنا په دې روایتو دا پیدا دی د ایران یو جزیره ده اصبهان په هغې کې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ورسره ملاقات کړی دی په حدیث د مسلم کې راغلی دی دا دجال چې پیدا شي نو اکثر به یهود تابعداري او دارنګې زنانه به ورسره ډېرې ملګري او بانډېچیان او کم عمره هلکان دغه ورځو کې به باران رحمت نه وي او ډېر زیات تکلیف به وي څاروي به مري شینکې به نه او دې دجال سره به غرونه رواني یو کې به ونې وي شنې او میوې به وي اوبه به وي او بل کې به لوګې وي تریخ لوګې به وي او اور به پکې ښکاري دجال به وایي دا زما جنت دی او دا بل مې دوزخ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دجال سره چې کوم جنت دی دا په اصل کې دوزخ دی او د سره چې کوم دوزخ دی دا حقیقت کې جنت دی بل حدیث کې راغلی دجال سره به دوه نهرونه مسلم شریف کې حدیث دی روان وي یو به تک سپین وي او سپینې اوبه به پکې وي داسې به په نظر داسې به راځي او دویم به داسې په نظر راځي چې اور دی او ترخې اوبه دي پیغمبر پاک فرمایي که چېرته تاسو ولیدو او دا سی واسطه مسر راله نو دا کم چې تاسو ته اور ښکاري هغه نهر ته وردانګ دی او سترګې پټې کوي او سر پکې ورښکته کوي غوپه پکې ووهئ ویس کوي دا به یخې اوبه وي سبحان الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي عرض وکړه که ما دجال ولیده ورشم وایي نه مه ورځه سله ورځه ځان به د فتنې نه لرې ساتي پیغمبر پاک ته چا عرض وکړه چې ما صحیح که څه وکړم رسول الله مبارک په بل حدیث کې ارشاد فرمایي د سورت کهف ړومبني ایتونه ورته ولولئ څوک چې د سورت کهف تلاوت د جمعې په ورځ باندې کوي د دجال د فتنو نه او د دجال نه به الله حفاظت ساتي هره جمعه سورت کهف وایي په کورونو کې ګرانی به نه
د قرض چړاوېدل به در باندې نه وي بې اتفاقي به نه وي سحر به نه چلېږي دا الله د رضا دپاره وایي بازار کې وایي جوماتونو کې وایي دارنګې د جمعې په شپه وایي که مکمل نه شي ویلی ډومبي له ساعتونه اخیر رکو وایي خو دا ډېر شدید ضرورت دی دې وخت کې امت مسلمه ته چې صورت کهف او د دې په مضامینو باندې ډېر محنت وکړي صحابه کرامو عرض وکړه د الله پیغمبره دجال به څومره وخت په دنیا کې وي وایي څلوېښت ورځې به تېروي لومبۍ ورځ به داسې وي لکه یو کال دویمه ورځ به د یو میاشتې په شانتي درېیمه ورځ به د یو هفتې په شانتي او دا نورې ورځې به د عام ورځو په شانتي وي صحابه کرامو عرض وکړه د الله پیغمبره چې دا یو کال مقدار باندې ورځ ده په دې ورځ به موږ څو مونځونه کوو صحابو سره خو د مونځ غم وکړه ټایم خو به اوږد شي د یوې ورځې نه چې کال جوړ شي نو موږ به څو مونځونه کوو ټایم خو به نه راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسو به اندازه هلئ چې سهار مونځ نه وروسته ماسپښین کله راځي دونه وخت چې تېر شي بیا به د ماسپښین مونځ وکړئ بیا د ماسپښین پسې مازدیګر کله راځي داسې اندازه به ولرئ نو ډېر مونځونه به کوئ او د یوې ورځې مونځونه به تاسو له کافي نه وي بیا صحابه کرامو عرض وکړه د الله پیغمبره دجال به څنګه رواني مزل به تیزي مدم بی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دجال به داسې مزل کوي لکه یو وریځ وي وریځ او شاته ورپسې هوا لګېدلي یو قوم ته به راشي هغوی ته به دعوت ورکي هغوی به په ایمان راوړي او د هغې مړي به دوی ته راژوندي کړي نو دی به د وریځې ته حکم وکړي باران به پرې وورئ د دوی شینکۍ به وشي بیا به یو قوم ته راشي هغوی ته به د خپل ځان طرف ته دعوت ورکړي د شرک او د کفر هغوی به ونه مني نو لاړ به شي دجال تېنه چې سهار دی را پاسېدلي ټول مالونه به ضایع شوي څاروي یې مړه شوي فصل به ختم شوي تش لاس به یو اوار میدان یو شاړې ته به ورشي وبه وایي راوباسه خپلې خزانې ځمکې ته به وایي د ځمکې نه به خزانې روزي لکه څنګه چې د شاتو مچۍ د ګبین نه راپاسي داسې به روزي په یو ځل لګاتار به را روانې وي بیا به یو سړي ته اواز وکړي ځوان به مضبوط دا دجال به په توره ووهي مړ به کي ټوټې ټوټې به کي بیا به ورته اواز وکړي نو دی به راپاسي روغ رمټ به او مخ به یې رڼا کوي په ښکاره خاندي به دې لوبو ټوق کې به چې الله به عیسی علیه السلام راولېږي سبحان الله عیسی علیه السلام به بیا د دې دجال قتل کوي بابلود کې دجال به د عیسی علیه السلام نه داسې یریږي چې د ډېر لرې ځای نه به داسې ویلې کېږي لکه مالګه چې په اوبو کې ویلې کېږي سبحان الله